سلامونه ملګرو، زما چې څومره ویډیوز دي هغه زه کوشش کوم چې په پښتو کې وي او د بیماریانو نه مخکې هغه فارمولې هغه طریقې تاسو ته ښیم چې تاسو بیمار نه کړي. کوم چې غټ ملکونه یا د انګریزانو یو قول هم دی وایي پریونشن از بیټر دین کیور، یعنې د بیمارۍ نه مخکې چې کوم پرهیز دی هغه ډېر زیات بهتر دی. ډیولپ کنټري چې څومره دي هغه ډېر غټ بجټ ډېرې غټې پیسې په دې باندې لګوي چې یاره زموږ د خلکو ته څه بیماریانې را نه شي. هغې خپله هوا صفا پرېښودې ده، هغې خپلې اوبه صفا کړي دي، خوراکونه یې لږ کړي دي، د ایکسرسایز دومره اهمیت دی. تاسو د هغه ته لاړ شئ، پارکونو ته لاړ شئ، څومره صفا او څومره آباد دي. د دې ټولو وجه هم دا ده چې هغه ایجوکیټډ خلک دي، په دې خبره پوه دي چې یو بیماری انسان ته کله ولګي که نه، که خدای مکړه تاسو ته بیماري ولګي د هغې نه وروسته خو تاسو د ډاکټر لپاره یو کسټمر شئ، تاسو ته په هغو کې پیسې ښکارېږي. که تاسو لیبارټري ټسټونه کوئ، که تاسو دوايانې اخلئ، که تاسو د هغې له فیسونه ورکوئ، ټولې پیسې چې کوم دي هغه د ډاکټرانو ګټي. نو هغې نه ښه نه ده چې په دغه ترکیبونه باندې تاسو هغه وکړئ، عمل وکړئ چې تاسو ته بیماریانې ونه شي. زه همیشه د پاکو اوبو خبرې کوم. تاسو صرف ستاسو وجود د 80% پورې د اوبو نه جوړ دی او دا په هفته کې 10 ورځې کې ستا د وجود د څومره اوبه چې دا بدلېږي. تاسو خپل اوبو خیال وساتئ چې هغه تاسو صفا استعمال کړئ، پوره استعمال کړئ، په صحیح طریقې استعمال کړئ. تاسو خپل خوراک خیال وساتئ، تاسو خپل خوب خیال وساتئ، تاسو د ایکسرسایز خیال وساتئ، تاسو خپل منټل هیلث خیال وساتئ. نو څومره چې بیماریانې دا به ورو کمېدل شروع شي. دغه رنګې په دې ملکونو کې چې هلته کې ته ډېر شیونه نشي کنټرول کولی، هوا ګنده ده، اوبه ګنده دي، خوراکونه ګنده دي، بیا هر څه انډیمیک دي، بیماریانې دي. د ویکسینیشن ډېر غټ رول دی پای کې. د نیمونیا ویکسین چې کوم دی، انفلوئنزا ویکسین دی، پای باندې ما خبرې کړي، د ټایفاید ویکسین دی، پای باندې ما خبرې کړي دي. دا یو څو هغه شیونه په دې به ستاسو لږې پیسې ولګي. خو ته چې په پاکستان غوندې کې ملک کې نن سبا د ټایفاید یعنې د میادي تبې صحیح طریقې سره علاج کوي، ځکه چې څومره انټي بایوټیک او ټول ریزسټنټ شوي دي، ته به ورته میرونیم او دا قسم انټي بایوټیک استعمالوي، په هغې باندې ستا 140,000 روپۍ خرچه په یو میادي تبې په علاج باندې په صحیح طریقه باندې راځي. او ویکسین که ته ولګې نو دا تا 3 کاله پورې 90% امکانات دي، لس کم 100% امکانات دي تا ته بیا د میادي تبه سره ونه شي. نو کوم چې خیاران خلک دي هغه دا شونه داسې کلکولیټ کوي چې یاره موږ ته بیماري ونه شي او په هغې باندې خپل انرژي، ټایم، پیسې او علم زده کوي او هغه دخ کوي. کوم چې کمکلان هغه چې کله بیماري راشي بیا د دوانې هم اخلي او فزیوتراپیست ول هم راځي او ټسټونه هم کوي، هغه ژوند یې ډېر زیات خراب وي. نو بجای د دې چې تاسو وروسته ژوند سفر کېږي، بیماریان یې ګولۍ خورئ، د هغې نه مخکې یو څو ترکیبونه زده کوئ او زما د ویډیو نه یو څو څیزونه زده کوئ او په هغې باندې عمل وکړئ او خپل صحت بهتر کړئ. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.